سپینې ماڼۍ خبر ورکړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویکټاف او د هغه سلاکار جارج کوشنر نن اسلام آباد ته سفر کوي. دا سفر د هغو هڅو برخه ښودل شوې چې هدف یې د ایران او امریکا ترمنځ د روانو خبرو اترو تسهیل او د دواړو لورو ترمنځ د نظرونو تبادله ده، په داسې حال کې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي له واشنګټن سره د خبرو اترو ته رسېدلی دی. اساسي او مهمې پوښتنې دا دي چې ولې لکه تیر ځل د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وینس د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته نه راځي؟ آیا ویکټاف او کوشنر دا صلاحیت لري چې د اوربند هوکړه یا هم دایمي هوکړه ترسره کړي؟ او په ټوله کې د تهران او واشنګټن ترمنځ حالت کوم لور ته روان دی؟ عزتمند لیدونکو ستړي مشئ، وخت په خیر انعکاس ته ښه راغلاست. پر یاد موضوعاتو د بحث لپاره خپرونه کې راسره میلمه دی د سیاسي چارو مخکښ شنونکی بلال فاطمي صاحب، زه کوربه یوسف خان لالایم. فاطمي صاحب ستړی مشئ، وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. فاطمي صاحب، دا ځل به جی ډي وینس اسلام آباد ته سفر نه کوي او دلیل هم دا ښودل شوی چې محمد باقر قالیباف اسلام آباد ته سفر نه دی کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو او ستاسو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. نه، دا مسله هغسې نه ده، دا مذاکرات نه دي، دا د مذاکراتو مقدمات دي. کله کله د مذاکراتو مقدمات ته چې اقدام کیږي دې ته بیک ډور چینل وایي. بیک ډور چینل چې دا معمولا د مذاکراتو نه مخکې یو تفاهم صورت نیسي، خبرې کیږي لکه څنګه چې مخکې جی ډي وینس راتله د تفاهم لپاره لاره جوړوله چې ډونالډ ټرمپ راشي. اوس به دوی بیرته خبرې کوي، لاره به جوړوي چې کلی ته ورسیږي. دا د تصمیم ګیرۍ نه دی، دا د مذاکرې دغه نه دی چې دی به تصمیم نیسي. دی به هغه لاره همواري چې کم شیانو باندې دی کولی شي تفاهم ته ورسیږي، کمې خبرې باید دی په دغه کې خپل په میمورنډم اف انډرسټینډینګ ام او یو کې یا تفاهم نامه کې سره ځای په ځای کوي، پس د هغې نه ده کوي. او دا یو مثبت قدم دی، دا لپاره دی چې د جنګ مخه ونیسي او د جنګ او برید خواته لاړ نشي، نو دی دا اقدام کوي. دا په مفهوم د مذاکرې نه دی بلکې مقدمات د مذاکرې دي. بله، مخکې له دې هم فاطمي صاحب مذاکرات ترسره شوي، جی ډي وینس هم حضور پیدا کړی و. آیا اوس وخت کې دغه تاسو چې د مذاکراتو مقدمه یا پیلامه په ټوله کې ورته وایي، دغه ضرور ده په اوس وخت کې که نه باید مستقیما دواړه لورې په لوړ پوړو چارواکو سره مستقیمو مذاکرات ته راغلي وای؟ چون کم کړکېچ چې د امریکا او د ایران ترمنځ دی، ده ته داسې 10 دانې مقدمات پکار دي. بې له مقدمې نه مذاکرات ته داخلېدل نتیجه نه ورکوي. نړۍ د ټول مذاکرات مقدمات لري، د دروازې تر شا خبرې کوي، یعنی بیک ډور ډیپلوماسي یا ټریک ټو ډیپلوماسي ورته ویل کیږي. دا ټریک ټو ډیپلوماسي ده. ټریک ټو ډیپلوماسي په هغه وخت کې کیږي چې هغه ټول شرایط برابروي، بیا تاسو ټریک 1 ته راځئ. دا د کله چې ټریک 2 کامیاب شي ټریک 1 ته راځي، که ټریک 2 کامیاب نشي ټریک 1 ته نشي راتللی. دا د ډیپلوماسي دغه دي، تخنیکونه دي او دغه اسلوب دي. دی اوس فعلا بیرته ټریک 2 ته راغلي دي، هلته د دروازې تر شا خپل خبرې به تکمیلوي، بیرته به بیا ټریک 1 ته ځي. او دا لازمي ده. راساً مستقیما ټریک 1 ته راتګ نتیجه نه ورکوي، ځکه چې تفاهم نه صورت نیولی. دا معمولا د ښکته لیول ډیپلوماتان، د لویو ډیپلوماتانو دپاره، رئیس جمهورانو لپاره، وزراو لپاره مقدمات جوړوي، تفاهم نامه جوړوي، ځکه دوی ترمنځ فاصلې ډېرې شوي وي. د دې شرایط سره ډېر فرق کوي. امریکایان شرایط د ایران د شرایط سره کاملا متضاد دي او د ایران د شرایط د امریکې د شرایط سره متضاد دي. دوی باید یو کامن ګراوند سره جوړ کړي، یو مشترکه نقطه کې سره شریک شي، تر څو بیا دوی لاړ شي په طرف د تفاهم. د ایران او د هغې ترمنځ فاصله ډېره ده، دا فاصلې باید کمې کړي. ښه خبره دا ده چې دوی حاضر دي چې کینی سره خبرو کړي. دا لویه خبره ده. طرفین چې کله خبرو ته نه کینی مشکل خواته خبره ځي، کله چې سره کینی حتما یو نتیجې ته راځي. بله لویه خبره دا ده چې زه دا دلیل ستاسو د چینل د خوا نه دوستانو ته وړاندې کړم چې ډونالډ ټرمپ په یو قانوني منجلاب کې ښکېل شوی دی او د دغه منجلاب نه د صلح لپاره او هغه د جنګ نه زیات صلح ته ضرورت لري ډونالډ ټرمپ. او هغه دلیل دا دی
چې د جنگ ته بدون د کانګرس د اجازه نه ورننوتی دی او دا د امریکا په قانون کې داسې دی چې ته جنگ ته ځې ته به د کانګرس نه اجازه اخلي او که فرضاً ته جنگ ته لاړې او ته اجازه نه واخیستې ته به د 15 ورځو کې دننه یا به جنگ یو طرف ته ختموي او یا دا د که جنگ ختم نو ته به کانګرس ته راځي اجازه به اخلي چون ډونالد ټرمپ په دې پوهیږي چې دا وخت چې دی دا په اول د می باندې پوره کیږي اوس موږ تاسو دا د په 26 د می کې استو نو ټولې 15 ورځې پاتې 15 ورځې بعد د کانګرس ته نشي تللی که د کانګرس ته ځي دا بایلي د رایه په دې چې دا د جنګ ته چې تللی امریکایان د جنګ طرفدار نه دي نو که چېرته دی لاړ شي کانګرس ته کانګرس ورته رایه ورنکړي دی ناکامۍ سره مخ کیږي نو دی مجبور دی یا دا دی چې په ایران باندې حمله وکړي خپل پروګرام دفعتاً تطبیق کړي او ختمې کړي که دا کار یې ونه شو کولی باید دا د جنګ نه ووځي مخکې یې دی نه چې کانګرس ته ضروري جنګ نه ووځي اعلان دې وکړي چې ما حمله وکړه خپل اهداف مې ترلاسه کړي دي زه د جنګ نه وځم یعنې مذاکرې مصالحې مسله اعلان کړي په هغه صورت کې دی بیا کانګرس ته ضرورت نه لري چې لاړ شي او که چېرته دې صلح نه وه کړې او جنگ تو ادامه لري نو دی مجبور دی کانګرس ته لاړ شي که کانګرس ورته پیبند کړه چې نه ته نور جنگ نشي کولی بیا د دې لویترینه ناکامي ده دا په دې مفهوم ده چې د پر ریاست جمهوریت باندې اعتماد د کانګرس کاملا ختم دی دا هغه ډیر مهم ټکی دی چې اکثرا تاسو ګورئ چې دوستان ورته قانوني لحاظ نه متوجه کیږي یا د افغانستان کې تحلیلګران ورته نه متوجه کیږي یعنی تاسو په دې باور هستئ چې دغه تصمیم د جګړې تصمیم د جنگ تصمیم ټرامپ په خپل سر باندې نیولی نه هم د CIA سره په مشورې یا هم د نورو کوم انسټیټیوټونه چې دي په امریکا کې د هغو سره په مشورې ګورئ دا قانون دی په امریکا کې چې تاسو جنگ ته ځئ کانګرس ته به ځئ ډونالد ټرمپ کانګرس ته لاړ نه ده مستقیما جنگ ته لاړه او کانګرس بایپاس شو نو بیا هلته قانون دا وایي چې که ته جنگ ته لاړلې نو ته به 2 میاشتې وخت لري یا به جنگ ګټې ختموي به که جنگ دې ختم کړی نه او بیا هم ستا ضرورت او 2 میاشتې تېرې شوې وي نو ته به بیا یعنې 15مه ورځ باندې به ته کانګرس ته راځې تاسو د 28 د فبرورۍ نه حساب کوئ 28 د فبرورۍ امریکا حمله وکړه په ایران باندې جنگ ته لاړه په اول د می باندې دغه میاد پوره کیږي 15 ورځې کله چې دا میاد پوره کیږي دا باید لاړ شي کانګرس ته او که چېرته دی کانګرس ته نه ځي نو دی تخلف د قانون نه کوي او که کانګرس ته ځي او جنګ کي کانګرس ورته اجازه ورنکړي